زه د هغو علماو د لاسه ژاړم چې اسلام تحریفوي، زه د هغو منبرونو نه ژاړم چې هغه د حق خبره نه کوي، زه د هغو ژبو د لاس نه کباب یم چې فتوا په ډالرو باندې کوي. آخر د ډېرو پیسو د خوړلو د لاسه خو خېټې دومره وپړسېدلې چې نږدې وي چې انفجار وکړه. څه وخت تاسو مړېږئ، څه وخت آخر به د دین دپاره قربانۍ دپاره تیارېږئ. دا پیشنهاد رسول صلی الله علیه وسلم ته ونه شو چې راشه پادشاه به دې کړو، راشه سره زر او سپین زر به درته راټول کړو، راشه د عربو ښې نجونې به درته راټولې کړي چې شی غواړې. د دې ټولو په مقابل کې صرف دومره وکړه چې زموږ بوتانو ته بد مه وایه. په مقابله د دې کې چې زموږ بوتانو ته بد مه وایه، دعوت دې هم کوه، مسلماني دې هم کوه، پادشاهي هم درکوو، سره زر او سپین زر هم درکوو. رسول صلی الله علیه وسلم دغه پیشنهاد ولرد کړه چې والله لودع شمس فی یمیني والقمر فی یساری علی نترک هذا الامر وموسی دونه. ابو طالب هم په دې قانع و چې یاره پیغمبر اوس بعد ابو جهل پیشنهاد ومني، او رسول صلی الله علیه وسلم په سترګو کې اوښکې راغلې. ابو طالب ته یې ورته وویل چې والله یا عمي، قسم په الله دې کاکا چې که سر مې په ښي لاس کې راکړ، سپوږمۍ په چپ لاس کې راکړ، که دا لاره پرېږدم. څه شی نه پرېښودل؟ بوتانو ته بد ویل، څه شی نه پرېښودل؟ د کفر مخالفت، څه شی نه پرېښودل؟ د شرک مقابله، څه شی نه پرېښود؟ د توحید دعوت. نن د کفر پیشنهاد هم همغه دی چې د امریکا مخالفت مه کوه، د امریکا په خلاف اسلحه مه راپورته کوه، زه به دې وژنم ته راته خانده، زه به دې کور بمباروم ته راته راچکې کوه، زه به دې مدرسې درته ړنګوم ته راته په پارلمان کې کښېنه، زه به په تا باندې وینې ورونه وروم او ته راته سلمي مبارزه کوه، ته د صلح دعوت راته چلوه، ته زما مخالفت مه کوه، څومره پیسې چې غواړې هغه وغواړه. خبر په دې باندې د رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو ترو زمنو سره دغسې د جمهوریت په تصور باندې داسې فکري مبارزه منلې وای او دغه شروط و پروتوکول یې ورسره امضا کړی وای چې زه ستا په خلاف مسلحه مبارزه نه کوم. نو نه دې ته ضرورت و چې رسول صلی الله علیه وسلم بې وطنه شي، نه دې ته ضرورت و سړی هجرت وکړه، نه دې ته ضرورت و چې د غار ثور شپې تېرې کړه، نه دې ته ضرورت و چې غاښ یې شهید شي، نه دې ته ضرورت و چې رسول صلی الله علیه وسلم د اسلام په لار کې هغه ورځې تېرې کړه چې تېرې یې کړې. اسلامي تصور هغسې واخلې لکه څنګه چې پیغمبر راځي. نه بنیادګر یو نه معتدلین یو، راځئ دا شعارونه پرېږدو، د رسول صلی الله علیه وسلم پیروي وکړئ. که رسول صلی الله علیه وسلم په مکه کې ژوندی وای او د ده په جومات باندې بمبار شوی وای، د ده مدرسې ړنګې شوې وای، د ښځې د عزته شوې وای، د ده په کورونو ته د فارس د روم لښکرې راغلی وای، آیا رسول صلی الله علیه وسلم به ورته ناست ورته ویلي چې سلمي مبارزه کوم درته، راځئ چې انتخابات وکړو، اکثریت وکړو. که رسول صلی الله علیه وسلم د اکثریت په بنیاد باندې په دې تصور باندې چې هر څوک